السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل په سکرین باندې دغه رقم لایو ښایسته ښایسته والپیپران ولګوئ. او ملګرو ګوره کله چې بیا تاسو د موبایل په سکرین باندې دا رقم ګوته کش کړئ نو په دې باندې نور افیکټونه هم راځي، نور سټایلونه هم راځي. نو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده پارټیکل پلی. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دا اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. او ډېرو کسانو ته د ویډیو ډسکرپشن نه وي معلوم چې د ویډیو ډسکرپشن چیرې ده. ګوره دا کومه ویډیو چې تاسو ګورئ د دې ویډیو په نوم باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو د ویډیو په نوم باندې کلیک وکړئ تاسو ته به د ویډیو ډسکرپشن خلاص سي. دلته به ما ورته لیکلی وي اف لینک. نو په دغه لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو له دغه لینک څخه بیا تاسو هغه اپلیکیشن په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. نو کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول ور دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. په دې کې دغه درې اپشنان راځي. په دې ګوره اول یو د پلی په پلی کې صرف تاسو دا کتلی سئ چې په دې باندې کوم سټایل ولاړ ده. نو ګوره ملګرو تاسو کتلی سئ چې پیلاله په دې باندې ګوره دا سټایل ولاړ ده. تاسو کتلی سئ. اوس کله هم تاسو ګوره د موبایل په سکرین باندې یو ځای کلیک وکړئ یا دا رقم ګوته په کش کړئ نو په دې باندې نور افیکټونه هم راځي. نو په دې کې دویم یو د لایو والپیپر. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه والپیپر په ودروئ نو بیا په دې لایو والپیپر باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګور په کونج کې بیا سیټ والپیپر راغلی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دې کې اول یو د هوم سکرین په دې باندې به کلیک پسې وکړئ. نو کله چې تاسو په هوم سکرین باندې کلیک وکړئ ګور تاسو کتلی سئ چې دغه والپیپر دلته ګوره د موبایل په سکرین باندې ودرېدی. تاسو ګوره کتلی سئ چې دا اوس ولاړ ده. نو دغه رقم اوس راځو ملګرو. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې د دې سټایل ور بدل کړئ په دې باندې نور سټایلونه ولګوئ نو ګور بیا سټینګ بټن ده په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ ګوره په دې کې اول وار دلته راځو کلر موډ ته. په دې کلر موډ کله هم تاسو کلیک وکړئ ګوره دغه ټول سټایلونه دي. نو په دې ګوره زه راځم د اخري یو کلرفل رینډم په دې باندې ما ټیک مارک ولګوئ. دلته تاسو زیاتولی هم سئ، سایز یې غټولی سئ، یعنې هغه رنګونه غټولی هم سئ، تیزولی هم سئ. نو دغه رقم ګوره زه پلی ته راځم. څنګه هم زه پلی ته رالمه ګوره تاسو کتلی سئ چې اوس یې رنګ بدلېږي. مخته خالي دورې کلل. اوس ګوره تاسو خپله ورته کتلی سئ چې د هغه کوم سټایلونه چې د هغه ګوره رنګ یې بدلېږي، یا په یو رنګ کې راسي بیا په بل رنګ کې راسي. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه پسې په ودروئ بیا په لایو والپیپر به کلیک وکړئ، سیټ والپیپر باندې به کلیک پسې وکړئ، هوم سکرین به کلیک کړئ پسې او دغه رقم دغه به هم د موبایل په سکرین باندې ودرېږي. نو ګوره ملګرو تاسو په خپله کتلی سئ. نو ملګرو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.